یوازې د ساه اخیستلو لپاره مبارزه. د روغتون ټول کټونه ډک دي، ځکه نو د نذیر احمد درملنه په خپل کور کې کیږي. ډیر افغانان اړلی چې درملنه یې په همدې ډول وشي او د اکسیجن بیه هم 2 برابره شوې ده. د ترزوی بي بي سي ته وویل چې حکومت باید لږ تر لږه دوی ته اکسیجن ورکړي. دی وایي تشه ډبه یې اخیستی شي خو د اکسیجن بیه لوړه ده. دلته روغتیایي سیستم تل تر فشار لاندې و، خو اوس یې حالت نور هم خراب شوی. خو یوې بلې ناروغۍ فساد د سرچینو د نشټوالي ستونزه لا ژوره او جدي کړې او د یو شمېر ریپورټونو له خپرېدو سره د عامو خلکو غوسه په ډېرېدو ده. د روغتیایي څانګې یو کارکونکی چې د $80,000 بډو اخیستلو تور پرې پورې شوی اوس نیول شوی دی. افغانستان د هیلث ډپارټمنټ نه په دې سب شوي غږ کې اورېدل کېږي چې یو کس د وینټیلیټرونو پلورلو وړاندیز کوي او وایي چې له دولته غلا شوي او له هېواده بهر قاچاق شوي دي. موږ له یو شمېر ډاکټرانو سره په پټ ډول خبرې وکړې. ډیر یې غوسه و ځکه روغتیا پالانو لپاره یې بیلې شوې پیسې او اړین توکي روغتونونو ته نه رسیږي. یوه شپه ډیر ناروغان مړه شول ځکه د پاملرنې لپاره یې روغتیا پالان نه وو. خپلوان یې ډیر په غوسه و او د روغتون کړکۍ یې ماتې کړې. د یو ډاکټر په توګه مو احساس څه ډول دی؟ حالت د ډیر خفګان او نهیلی دی. نه پوهېږم چارواکي په حکومت کې څه کوي. ټول فاسد دي. Corruption is a huge issue with the Afghan government all across. د افغان حکومت ټولو برخو کې فساد یوه لویه ستونزه ده، په ځانګړي ډول روغتیا وزارت کې، ځکه په تیرو څو اونیو کې ډېرې سرچینې ورته برابرې شوې دي. دې وزارت پخوا هیڅکله د دومره ډېرو پیسو اداره نه وه کړې. د بیړني حالت له امله د څارنې یو اغېزناک بهیر ناشونی دی. حکومت ژمنه کړې چې د ټولو تورونو پلټنه به کوي، خو د خلکو بې باوري نورې اغېزې هم لري. ناروغانې توطیې د دې لامل شوي چې ځینې ناروغان له درملنې انکار کوي. پر ټولنیزو رسنیو داسې اوازې خپرې شوې چې وایي ډاکټران ناروغان وژني ځکه له همدې لارې پیسې ګټي. دا غلطه خبره ده. زه دا تور په کلکه ردوم. هغه کسان چې دغه ډول اوازې خپروي موخه یې پر ډاکټرانو د خلکو باور ختمول دي. خو له نیکه مرغه دلته د ډیرو کسانو درملنه کیږي او روغ رمټ خپلو کورونو ته ستنېږي. په همدې وخت کې تاوتریخوالی هم روان دی. سره له دې چې له حکومت سره یې په خبرو کې ورو پرمختګ کړی، خو طالبانو بریدونه ډیر کړي دي. یو داسې هیواد چې له وړاندې بېوزلۍ ځپلی، د ویروس له کبله اقتصادي زیان به په دې معنا وي چې لا ډیر خلک به پر نغدو مرستو تکیه کوي. افغانان اوس پر بېلابېلو جبهو په جګړه او مبارزه بوخت دي.